بسم الله الرحمن الرحیم پرون یو فنکشن کې موږ دوباره کار کوو سیلینګ شو اف ناٹ دوباره کار کوو ده سیلینګ کې مثال اوس ایټم دی شیفت کیپیسټي او شیفت شو لکه دا اوس شیفت کیپیسټي شو دا چې کوانټیټي مثلا کیپیسټي ظرفیت ليش هو كيسمى كيو بالضبط لکه اوس مثال تاسو سره کار یې شو 200 موټر دی سیده او د کشتۍ چې کوم کیپیسټي ظرفیت دی کنه هغه موږ سره مثال دا بزنس سره کشتۍ وړای شي نو بزنس سره کشتۍ څومره یعنی په یو کشتۍ کې بزنس سره کشتۍ لکه د ظرفیت باندې چې وي سی ګره موږ ټول کشتۍ 200 غنې سیده کنه څومره کشتۍ په کار دی ورته دا 200 کشتۍ دا 200 موټر یو سی د لپاره موږ څه کوو موږ د لپاره بس سیلینګ فنکشن استعمالوو صحیح جوړه نو quantity division by shift یو کما 1 پنځه کشتۍ به څه شي شي ضرورت د سری لپاره موږ سره دا فنکشن دی رسمه څنګه quantity division by shift one significant number ده شيء significant number ده هذا problem صحیح ده والمثال ده یو کشته چې دا مثال د 10 صفت لري نو وو کشته د ضرورت لري وایي چې کنه ستنه لپاره نو یو مثال د کمپیوټر ده څه کمپیوټر دی وایي شو څه کمپیوټر دی او هغه مثال د کشته کې چې نوې کمپیوټر راځي شي وایي شو نو څو کشته په کار دي هغه ته څه د پنځه موټر په کار دي څه ده نو دا د سرنګ نه تناسب په فارموله استعمالو اف ناٹ د موږ څه شو اف ناٹ موږ سره مثال د نیم دی صحیح شو او سٹارټ ډیټ دی لون دی بیا end ډیټ دی بیا تر ایگزام دی صحیح ده اف ناٹ کې موږ ورته وایو چې اف ناٹ قوس شروع قوس سٹارټ که چیرته end date less than the start date نه ډیر نه وي صحیح ده کنه بیا وسه کو پلس لون اول نو دا چې یو پے فایل یا پتا کمی ډن صحیح یا اوکې دا د اف ناٹ د فارماشن مثال ده کنه دلته راځي و احمد څه قرض واغشته مثال سٹارټ ډیټ کوم دی سٹارټ ډیټ چې دی 6/20 لس ورځې لپاره څه واخیسته قرضه واخیسته لس ورځې لپاره قرضه واخیسته نو قرضه چې ده موږ ته لس ورځې بعد بېرته موږ ته راوړله صحیح ده که نه اپلیکیشن تاریخ موږ څه کړه موږ ته راوړله صحیح شوه نو دلته څو ورځې راځي دلته به ډے 16 پوه شو څه ډے 16 صحیح شوه start date and end date لس ورځې شي کنه دلته زه رزلټ کې زه ورته وایم چې یعنی یا ډسکرپشن کنه
صحیح شوه دلته وایم چې دا خو کله چې اف ناټ فنکشن استعمال کله چې اف اف ناټ صحیح شوه لوجیک که چیرته end date less than the start date نه وي plus loan ښه plus loan او دم دلته به ورته ووایه چې you will pay fine pay the fine که نه نو بیا نو لیکه څه شي ولیکه بیا نو لیکه یا ورکړي هغه exwish ګوره دلته مطلب دا دی که نه د اف ناټ نه مونږ وچوي که چېرته د end date څه دی دا د start date نه ورکوټ وي کنډیشن خو دا صحیح شو جمع څه شی لون کا لون لس ورځې لپاره مونږ ته ویلي دي که نه 10 ورځې لپاره مونږ ته ویلي دي پوه شوې وایي که چېرته 10 ورځې مثال ده د لون سره د 10 ورځې کم ورته په خپل وخت یې قرض راوړو 10 ورځې بعد یې قرض راوړو څو 10 ورځې بعد یې قرض راوړو نو مطلب دا به ډنو لیکل شي که نه نو ورته وایه چې ته به فاین ورکړې صحیح ده که نه اوس دلته زه مثال دا چومه اوومه میاشت ګوره ښه زه فوټو ډېره لګیا Yang kira kau tahu orang yang kita bilang nggak? Bukan ya tak. Aku mau mesej kita sama kan, supaya kita ini kita. You will pay the fine. Sedang kita. Start end date less than plus start date plus loan. You will pay the fine. Condition زموږ صحیح دی. د څلور ورځې بعد راوړو که نه همداسې دی که نه او ډن به دې ولیکي که نه دلته ولې ویل یو ول پې لیکلی دی Start date na ورکوي start date less than دغه راځي نو end date دم راځي صحیح ده ولې ډن راځي دلته لس ورځې دی که نه دا ما ته څلور ورځې بعد راوړو بیا ورته ډن شو که نه پیسې ورسېږي پیسې نه رسېدې که نه څلور ورځې بعد یې ماته راوړو لکه ما ته ویل لس ورځې بعد راوړه که نه او ته ما ته څلور ورځې بعد راوړو نو دلته ډن ولیکل شو نو کنډیشن خو غلط شو که نه که دلته لس ورځې زیات شي لس ورځې زیات شي یو ول پې لس ورځې زیات شي که نه ته فاین څه شي کوې جمع وکړې مثال ته په خپل وخت باندې پیسې رانه وړلې که نه تا ماته د لس ورځې ادا کړې او تا ماته څلور ورځې بعد راوړو نو څه شی شو ته به څه کوې پیسې به ادا کوې که تا په خپل وخت نه ښکته راوړې ښکته راوړې که نه مثال لکه داسې ګوره ښه کنډیشن څه دی که نه داسې دی ښه لوجیک داسې دی end date less than the start date نه راځي اوس you will pay the fine ځکه چې تا څلور ورځې بعد ماته هغه راوړې پیسې او ته ماته د کړې څو ورځې لس ورځې که نه اوس زه دلته شپږ لیکم صحیح شوه او دلته لیکم مثال ده 25 څه وایي ډن شو یعنې خپل وخت نه مخکې راته راوړې خبره ډن شو اوکې شو فاین د ضرور نشته ده اوس مثال بل کس راځي شمس راځي صحیح شوه هغې ما ته ویلي چې دا زه په دغه تاریخ باندې یو 15 ورځې بعد تا ته پیسې راوړم صحیح شوه هغه چې دی لاړو مطلب تاریخ 15 میاشته او راوړو په 18 تاریخ یا په شروع تاریخ صحیح ده که نه دلته شپږمه میاشت ولیکو یا به اتمه میاشت ولیکو که نه دلته به دا هم دا به ډرایو کړي څو ورځې بعد یې راته راوړو دلته څه وایي پې د فاین تا ماته د کړې 15 ورځې وي او تا ماته په یو اته ورځې بعد ماته تا هغه راوړو ته به څه کړې جرمونه باید ادا کړي اوس پوه شوې بیخي هغه په مای کنفیوژن باندې انشاءالله ختم شوی صحیح ده که نه بیخي دې اوس سوال نشته اوس دا به ختم اوس په رازونو څه شی نه وایو ایوریج وایو صحیح شوه result grade excellency صحیح نو دا
دې باندې خبرې کوو. نیم دی مثال دا مضمون د پښتو دري انګلیش څه ده نه دا به څه وکړو ایوریج راباسو څه راباسو ټول خو درځي که نه ایوریج څنګه وایي صحیح ده ایلیجیبل ده صحیح ده دلته مثال ده لږ د 90 اخیستي دلته مثال د 80 اخیستي دلته 95 اخیستي لکه اوس ایوریج به څنګه راباسي ایوریج ایوریج ولیکي صحیح شوه دلته هغه کمه صحیح ده average all select the all subject numbers صحیح شو average راوځي صحیح شو average څنګه راوځو average equal to average keywords او select all numbers سونه مارکس دغه ما څه درې مضمون واخیست کنه ته کولای شې شپږ 12 13 14 مضمون تاخلي ته کولای شې واخلې او به ته قوس باندې ته د وسره وزي اتاتیا اشاریه د average او څه صحیح شو کنه مثال عمران دغه مثال د اویا دغه بندوز مثال دغه سلوي اخیستل average څه صحیح شو اوس بل څه شي د مسله ده ريزلټ څه شي ريزلټ ځکه موږ سوال او پاسو فعل معلومه نه ده کنه موږ ته چې ريزلټ معلومه لپاره اف select the average greater than 85 now we pass كانه صحيح شو اف average select greater than 85 ها اخر بيقول اخر ده average ده كمان ايش pass ده كمان دې درې پاندوس دی کنه ستا خبره دا وسکو دا پنځه پاندوس مو صحیح ده کنه یو چا چې مثال د اورج څه شی وي دا فعل دا کنه صحیح شو کنه اوس په دې خو پېښه کنه اورج پاسه فعل اوس دا څه شته او ای بي سي پرابلم اكسل کې درې مثال هو رئیس په دې کې څنګه راوځي ها اول به دلته تولي کوم چې اف رو select average the grade of some me kana greater than 95 yeah 90 صحیح شو دا څه شو فرست او کاتیا اف کې چیرته ایوریج ها یا select the average select the average greater than اتیاونه شي صحیح ده اتیاونه شي مساوي کېږي د څه سره سیکنډ سره اف select the average greater than د اویاونه شي اویاونه شي هغه تاسو ولیکه هغه ته ولیکه third position کنه نو صحیح شو کنه دا کنډیشن د ګریډ کې معلومه صحیح ده
دا ولا ډېر مختلف دا ریم په درس کې خوشته شو کار ډېر دی کاربن کاربن ډېر دی کنه دا والله دا ولا مش عارف كده ايش هو تعرف كل شيء program if select the original model شو كان كان grade كنا greater than 90 وي هغه څه کا هغه first کا چیرته مثال لا if لا average څه شي صحیح دی average greater than 80 وي څه کا هغه second چیرته average greater than 70 وي هغه third کنه نو اوس څوکا سواش واس درې دیول سکند واغشتو چې اته نه پاست دې ده کنه دا فعل دی اوس راځي مثال دا واحد راځي واحد چې دی 95 چې اوس برابر شي نه هته یو څه دی يعني كدشان ما كدشان كنا نديكم مثال ده ايش هو مثال ده موجود خمسوس صليخ اصلا لازم تفعل ولا زي كل كنت مو تكدشان سوي نبي بالي كنا جريد كي مطلب ما ده يا بدل تكتل طريقه لا شيء طريقه لا شيء جريد دي هو ده هو كده كنا جريد دي ايش فيه خادل دراسي مثال ده خان ده شبيتا بير شل بس شو فير شو ريديو طريقة سيدا طريقة سمادا زنبي نحنبي مسوي شو قلنا شيء خاص بالشمس سيدا المثال ده جامشيد ده نحنوي شپږنوي او شلوسي third position کنه third او first second fail دا fail هم باید شي دا باید ترجمه دیرس fail نه کنه ده ما هو څه شو کنه اوس ډیر او دلته راځي مثال صحیح راو ها ليش بيدا لا ليش بيدا لسه بيا لسه بيا تا بعدين زمان بيجي يحسب دي كلام سيدا كان ها تقريبا يبقى قسم خلاص ولا پوه شئ اوس ښه بل څه دې مثال موږ سره جمال دی صحیح ده شپږ نوي اتاویا فیاض شپږ دېرش پنځه فعل دي کې راوړو صحیح ده پوه شئ مطلب باندې کنه دا نو به کټ کوتل خلاص ها دلته اوس راځو بل څه شی سره اکسلنسي څه شی اکسلنس ما بس بدي select
एक्सेलेंसी دا ده چې ته به ګریډ ته ګورې د ګریډ په اساس به ته څه وکړې ګوډ ویری ګوډ مطلب هغه به ورته ورکړې پوه شوې if select the grade څه شی select the grade equal to first څه شی first هغه ته به څه ولیکې چې excellent if select grade equal to second هغه ته به ولیکې very good if select grade equal to third هغه ته به څه ولیکې هغه ته به ولیکې fair ولیکې صحیح شو او if grade select the grade equal to D صحیح شو هذا fair ولیکه وسره bad ولیکه دلته به fair نه لیکو دلته به ولیکو چې not good یا normal صحیح ده یا normal third کې normal دی صحیح شو very good good به کې نشته که نه ښه good if the grade D equal to fair لکه D سره که چېرته مطلب D کنډیشن کې وي grade D کې وي نو fair ولیکه که fair کې وي نو fair ته bad ولیکه دا excellency ده نو قوس چې څومره واز کړي هغه ټول بند کړي یو قوس دوه درې څلور صحیح شوه ښه دی خپله کوم چې کار کړی هلته استعمالوه که نه if څه شی مو ته ویلي د ګریډ نه معلومه چېرته ګریډ مساوي وي د څه شي فرسټ سره وي هغې ته څه ولیکه هغې ته excellent ولیکه صحیح شوه if کاما بیا کوټیشن بیا excellent بیا کوټیشن بیا کاما بیا if grade equal to second double quotation بند بیا کاما بیا double quotation واس شي بیا به څه لیکي چې هغه ته very good ولیکه very good صحیح شو که نه بیا کاما بیا if condition شروع بیا ورته ولیکه چې دا grade تا سره مساوي وي د third سره هغې څه ولیکه هغې ته good ولیکه if چېرته تا سره ګریډ مساوي وي د D سره هغه ته fair ولیکه او ورسره ولیکه چې ګریډ لکه دلته وګوره if value false دلته که چېرته مطلب که چېرته true راغی خو D ولیکه بیا مې کاما واچوله که چېرته مثال د کنډیشن true نه و D سره مساوي نه و نو D کې معنا وي نو هغه کس ته څه ولیکه bad ولیکه که چېرته مثال د کنډیشن false شو یعنې مثال د D کې رانغی نو هغه ته څه ولیکه bad ولیکه پوه شئ د مطلب ګوره که چېرته if کنډیشن پوه شئ څه مطلب خو نشته یو خاص شنو واسو هغه بېرته بند کړي ټول قوس دی که نه very good the second ځکه لیکلی چې موږ ته کنډیشن څه ویلي دي دا fair دا په D کې راغی very good دا fair په D کې راغی fair ته مې D ته ویلي fair ولیکه او first excellent ولیکه Dar cum nu zici pe gândul pozitivă? Da, eu rândăm dacă. Păi și fair, first position excellent, or third position the good liga, or fair the D. Was your caz de sucova? Your caz de
هغه زه ډي کې زه نه راولم هغه څه کوم دلته ګریډ کې دلته خو پاس دی که نه دلته فیل هم دی دلته ورته لیکمه مونږ تر اف په ګریډ کې مونږ څه شی لیکلي وو که تھرډ وي ډي کې راشي که نه نو لکه تھرډ دا تھرډ په دلته مونږ به یې څه ولیکو بیا فیل muy bien شو صحیح شو کوم چې فیل شو په ګریډ کې مثال هغه څه بیډ وکړه دا کنډیشن دا ډي او ډي دا فیل څه دا کوم دا چې ډي سره مساوي نه دی کنه کوم کسان لکه مطلب سیکنډ فرست تھرډ پر خبره ده کنه لکه فرست سیکنډ تھرډ نه راغلی هغه نو فیل دی کړی دی پوه شوې نو دلته کنډیشن څه شو ټرو شو کنه دغه چې موږ ورته ویلو چې فیر بیډ چې دا مطلب ډي سره مساوي نه وي ها ډي سره مساوي نه وي هغه ته فیر ډي سره مساوي وي فیر نو سره ډي ته نشته دی څه ده کنه یا دلته د ډي په ځای څه وکړه ها ته دلته ډي په څه شي کې فیر په دې کې افرین وش فعل ذکر راځي چې دلته موږ سره فعل ته مساوي که دلته مثال ته موږ اوس دلته موږ څه ورکړو دلته موږ بېرته څه ورکړو ډي ورکړو بیډ راځي صحیح شو که نه فرست سیکنډ تھرډ بس ده څه پوښتنه خو پکې نشته بلکل کلیر دی دغه شی تاسو کولی شئ په هر یو ټیبل کې په هر یو هغه کې استعمال کړئ شي نور خبره نشته